یار د زړه په آینه کې نه اوسېږي، څه بدبخته د کعبه کې نه اوسېږي، او هغه ښکلی مې د زړه نه کډن غاړي که بلال په مدینه کې نه اوسېږي. سلامونه خوږو ستړي مه شئ، زه یم جاوید شاه درمان او دا وخت موږ ناست یو ملاګورو کې. دا ځوان تاسو ما سره وینئ شهسوار رضا نومیږي. 2-3 کاله مخکې اګاهو د دوی بلا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ډېرې وایرل کېدې به، او دا یو ډېر ښه شاعر هم دی موږ سره. خو دغه 2-3 کاله ولې دې منځ کې دغه ګیپ راغی، دا فاصله راله، په دغه اړه باندې به هم شهسوار رضا سره خبرې کوو، او دوی چې کوم نوي شعرونه لیکلي دي نو هغه به هم ستاسو دپاره ریکارډ کوو. او بله خبره مې دا کوله چې تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ نو دا موږ ته خامخا ووایئ، مطلب تاسو به موږ ته کامنټ کوئ، او د دغې کامنټونو د وجې زموږ حوصله او دا زموږ ډاډ دی دغې باندې دا ویډیو هم پورته ځي. نو تاسو ته مې خواست دی چې زموږ دا خپرونه چې تاسو ګورئ نو دا خپل خوښې یو شعر موږ ته لازم کامنټ کوئ، مطلب هغه زموږ حوصله افزایي به کېږي او ډاډګیري نه به کېږي. شهسواره په خیر راغلی درته وایو، زموږ ستاسو خو ړومبۍ خپرونه ده، ستاسو خو بلا ډېرې خپرونې ړومبۍ غازي نادان سره وي، بیا نورې ملګري تاسو پسې دلته راغلي، خو زموږ جوړ دا ړومبۍ خپرونه ده. په خیر راغلی درته وایو، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، خوشحال شئ جاوید شاه درمان لاله، ستاسو انور خیال ملګري ټولو ډېره مننه پوه شولې چې راغلی موږ له قیمتي ټیم نه دا خوښ راکړو، نو یقینا ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو په حساب باندې. شهسواره ډېر ښه دغه ستاسو ترتیب روان و یو 2-3 کاله مخکې، څه داسې دغه وشوه حادثه چې مطلب ته دا سوشل میډیا نه په شا شوه، شاعري دې څه وخت له پرېښوده، څه مسله وه؟ اصل کې درمان لاله خبره داسې وه چې په 2017 کې ما شاعري سټارټ کړې وه که نه، نو ما سره په هغه ټیم کې مواد هم کم پوه شولې، مطلب څه داسې نه و چې ځان څه چې څه به مې لیکل هغه به مې خلکو ته ویل. بله اصل کې خبره دا وه پوه شولې شعر خو جاري و، خو ما په 2019 کې واده وکړ، نو بیا چې کوم 2 میاشتې بعد داسې حادثه راغله چې زما وړو کوم هغه ګوړدې فیل شولې، نو تقریبا 5 کاله به ته ووایم چې دغه حادثې څه لوبې کوه. بیا پکې مخکې شپو کې مې داسې کار شو، یو ورور مې و کشر راشد نوم مې و پوه شولې، بیا به زه تاسو له ویډیو درکړم په هغه بیا ولګوئ لوګو باندې، هغه داسې ذهني بیمار شوی پوه شولې، خراب شوی. نو څومره و ستا عمر؟ یاره زما په عمر په باډۍ زموږ نه اوچت و، او نور زموږ کشر ورو پوه شولې، نو داسې ډلو ټپلو ښه سړی پوه شولې، ښه هلک و، او एकदम بس داسې څه چل پې وشو چې مطلب زندګي خوند نه کوي، او ډېر سایکو مسله ورته وه پوه شولې، ډېر دمونه، ډېر هسپتالونه، ډېرې نصیحت یار یو څیز ډېر څیزونه پوه شولې، داسې په ژوند کې چې کوم ضروري څیزونه به و چې موږ وی چې دی د په ژوند باندې مین شي پوه شولې، هغه هر څه مواد به ورته و، خو څه هغې رانه وړو. تقریبا 1 کال هم په هسپتالونو دې وګرځاو، بیا داسې څه وخت راغی چې بس ژمي شپه وه پوه شولې، زه دا 2-3 میاشتو خبره، او بس وی چېرې زه ځان وژنم. تقریبا په 10 بجې بجلي راله پوه شولې، بجلۍ له هم ګوتې ورړلې، خو بجلۍ نه نیوه، زار ځان ته پړی راچوه، پکې پورې یو څیز هم پې اثر نه کاوه. ژمي شپه وه 2 بجې پوه شولې، کور نه کې وته یو په دمپایه باندې، او بس وصیت هم پرې وسته یو په هغه کې وایس کې چې مطلب نه څه داسې مینتوب شته، نه داسې بدنامي شته، وټساپ یې کړی پوه شولې، بس ماله زندګي وټساپ هم راسره شته، ماله زندګي خوند نه راکوي، بقیا چې کم دی ته مې هم ځان څه ودرولی، پیسې هم را باندې لګي، او ښه کېږم هم نه، ته مې هم ځان سره سایکاټکس داسې کړي چې ذهني مې خراب کړي، خامخا ذمواري او ټینشن کې ته مې، نو بس باید ته به خپل ژوند وکړې پوه شولې، او زه به نه لاړ شم که نه خفه کېږې پوه شولې. نو تقریبا په 2020 باندې 21 باندې دا SMS کړی، په 2026 سره مور او پلار ورغلي وو پوه شولې، نو نیر په غاړه باندې صرف موبایل پروت، او د اګس هیډفون چې کوم هغه پروت پوه شولې، او نور یار دوست نه هم بخښنه غوښتې وه، د نیر محکمه کې دوی یو ملګری دنیا ګل نامې و، هغه ته یې ویلي وو چې مطلب زه به هېڅ چېرته هم نه یم، ما پسې به نیر وچ کوي، او بیا به ما د نیر نه رابار کوي. دغه وایسونه تاسو سره محفوظ دي؟ او وایسونه هم تاسو څه اعتراض نه نو د ملګرو ته بیا واورو د سر کې د خبرونه که ضروري نه دغه به خیر ویډیو به دلار کوم پوه شولې کنه، دغه ولا چې رقم دغه ډاکومنټ دی هغه به دلار کوم پوه شولې، او نور ټیک ده. او اوس شاعرۍ څه صورت حال دی؟
نو زه به درته ووایم چې که دغه خبرې دا دې سي دا 4-5 کاله بس ما دا حل کړې پوه شولې دغه منډې او ترډې سرنګ هم رانه وړو یاره زه به درته ووایم چې نه کېده بس خامخا پوه شولې اوس خامخا مونږ داسې ورورولي هم نه وه چې ویلې مو چې یاره بس کشه ورور دی پرېږده نه مړه داسې ورور مو چې زه درته څه ووایم چې مونږ په زندګۍ هم ګولۍ نه اچولي دې نه غټ غټ ټینشن راغلي ولا چې د لاسه مونږ ګولۍ اچوو غم د لاسه او پوه شولې نو دا 4-5 میاشته دې ټولو ملګرو ته پته په دې علاقه داسې سوکړه تېره شوې چې زه به درته وایم چې زما کم دا ملګري دوی اختر په ورځ کپړې نه یې اچولي او یو خوند نه کوي پوه شولې دا نصیر الله ملګری قسم درته پې کومه چې بیګې هم شړلي پوه شو زما یې رور پسې پوه شول نو چې د دوی نه نه هېرېږي زموږ نه به څه هېر شي پوه شول نو دغه حادثه وه پوه شولې نورې سم نو انشاءالله امید دره باید چې راځو به پوه شولې او چې څوک په انتظار یې دوی به کار کوو زمونږ دا خپرونه چې دا ستا د واپسۍ خپرونه ده انشاءالله کم بیک به کېږي مطلب هغه ژوند ته واپس راتلل ګران دی خو لکه ناممکنه نه دی نه انشاءالله ضرور بیا چې راځئ نو زه به درته ووایم چې دومره فرق راغلی ته به اوس موږ ته څه اورئ شعرونه به زاړي او که نوي هېڅ فرق نه صحیح خبره ده پوه شولې دغه امان الملک بابا جان تاسو ته ډېر وایسونه ایس ام ایس هم کړي پوه شولې هغه وي چې زما هغه سره وکړه پوه شولې تعارف نو بیا به درله هغه کنفرم کړم پوه شولې که نه هغه وي چې درمان لالا ته به ما خاص هغه وایي نو دغه شعرونه یې دغه بابا جان ته ډالۍ وي چې لږ نه و که نه مړه ما به سم پسې ژړل لږ نه و که نه مړه ما به سم پسې ژړل په ما کې به غم دا و ما به غم پسې ژړل او دومره کات چې خلکو به غنم پسې ژړل او دومره کات چې خلکو به غنم پسې ژړل او ما ته ګوره ما پکې پسې ژړل دغه شعرونه پوه شولې چې پرې تېروتم به ځکه ارمان لالا پرې تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې پرې تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې ماله به هر وخت تیارې راتلې رڼا شکل کې پرې تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې ماله به هر وخت تیارې راتلې رڼا شکل کې چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم اوره خیرې هم لګېدلې دوا شکل کې چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم اوره خیرې هم لګېدلې دوا شکل کې داسې ګناه هم شته چې کېږي نیکۍ شکل کې درمان لالا داسې نیکي هم شته چې کېږي ګناه شکل کې داسې ګناه هم شته چې کېږي نیکۍ شکل کې داسې نیکي هم شته چې کېږي ګناه شکل کې زما د کور خلک وغلي غم تر دې حدو زما د کور خلک وغلي غم تر دې حدو اور خندل به یم صحیح لکه ژړا شکل کې زما د کور خلک وغلي غم تر دې حده اور خندل به یم صحیح لکه ژړا شکل کې دلته کې خلکو محبت په دومره پاتې پاله چې فرق په نه و د وفا او بې وفا شکل کې ډېر خطه بیا ووایه دا شعر دلته کې خلکو محبت په دومره پاتې پاله چې فرق په نه و د وفا او بې وفا شکل کې ستا شاسوار له خوبه ځکه غریب نیولی پاسي چې غم د هره شپه را درومي بلا شکل کې ډېر ښه دی یاره په زړه لګي ښه دا شعرونه دغه نور شعرونه د نصیر الله او د کرامت په وینا باندې چې پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي اظهار به ورته وکړم انکار به راته وکړي پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي اظهار به ورته وکړم انکار به راته وکړي رقیب له څه په کار دی دا خو هسې نه سمیږي رقیب له څه په کار دی دا خو هسې نه سمیږي که کار مې ورته ونه کړو نو کار به راته وکړي رقیب له څه په کار دی دا خو هسې نه سمیږي که کار مې ورته ونه کړو نو کار به راته وکړي مارغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم درمان لالا مارغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم پاسو مې دې غمه نه ازار به راته وکړي مارغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم پاسو مې دې غمه نه ازار به راته وکړي هغې لیونۍ ما پسې قبر ته به ایښي هغې لیونۍ ما پسې قبر ته به ایښي او زه پروت یم په دې کې چې اظهار به راته وکړي دغه شعرونه چې درمان لالا چې کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه چې په تا لاس اچومه یاره په ما لاس اچوه
کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه چې په تا لاس اچومه یاره په ما لاس اچوه مړه رقیب سره بچا لګي ساده سړیه چې سیند دې واخله نو بیا بوټي ته لاس اچوه مننه مړه رقیب سره بچا لګي ساده سړیه چې سیند دې واخلې نو بیا بوټي ته لاس اچوه او مونږ مشر کړی خو مونږ ورته ویلې نه یي مونږ مشر کړی خو مونږ ورته ویلې نه یي چې ته تکړه شه اوس په خلکو خاورې پاس اچوه مونږ مشر کړی خو مونږ ورته ویلې نه یي چې ته تکړه شه اوس په خلکو خاورې پاس اچوه که دې ړندو خلکو ذهنونو کې سړی غواړي ځان نو تور واسکټ اچوه او صرف سپین لباس اچوه بالکل 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 که دې ړندو خلکو ذهنونو کې سړی غواړي ځان کرامته نو تور واسکټ اچوه صرف سپین لباس اچوه بیا پکې بل رنګه مستۍ ته شاسواره ګوره خو له دې جامه هم ساقي ته یو ګیلاس اچوه دغه نور شعرونه چې دی ګورو ګورو ورېځو او تورتم نه پس پسي درمان لاله دی ګورو ګورو ورېځو او تورتم نه پس پسوي دی غم کې مړه چې دی غم نه پس پسوي دی ګورو ګورو ورېځو او تورتم نه پس پسوي دی غم کې مړه چې دی غم نه پس پسوي چې شته خدای څومره ډېر غمونه ورسره وي درمان لاله شته او نشته او بیمار دی او جوړ دی او ټیک دی او بند دی نه مړه کولاو دی چې شته خدای څومره ډېر غمونه ورسره دي چې نه وي خدای پاکه صنم نه پس پسوي چې شته خدای څومره ډېر غمونه ورسره دي چې نه وي خدای پاکه صنم نه پس پسوي زه ژاړم او ژاړم او دا ثابتومه زه ژاړم او ژاړم او دا ثابتومه زه ګورم چې سترګو کې نم نه پس پسوي ها دغه نور شعرونه پوه شولې چې زه خپل مرګ ته زندګۍ په نظر ګورم زه خپل مرګ ته زندګۍ په نظر ګورم جنازې ته ډولۍ په نظر ګورم زه خپل مرګ ته زندګۍ په نظر ګورم جنازې ته ډولۍ په نظر ګورم هر څه لاړل چې اوس دارانه لاړ نشي نورمال لاله هر څه لاړل چې اوس دارانه لاړ نشي ځکه غم ته خوشحالۍ په نظر ګورم هر څه لاړل چې اوس دارانه لاړ نشي ځکه غم ته خوشحالۍ په نظر ګورم عاشقۍ هم داسې حد ته رسولی عاشقۍ هم داسې حد ته رسولی خاموشۍ ته مستۍ په نظر ګورم دغه نور شعرونه پوه شولې چې په ځمکه باندې کرښې مخکې ته دغه دوه شعرونه چې چا مې وغلي ځیګر کې ګوتې چا مې وهلي په ځیګر کې ګوتې وام لیوانو غوندې کې سر کې ګوتې وام لیوانو غوندې په سر کې ګوتې چا مې وهلي ځیګر کې ګوتې وام لیوانو غوندې کې سر کې ګوتې قسم چې درد راله خوند راکوي قسم چې درد راله خوند راکوي رانه نښتې ستاسو ور کې ګوتې دا تو مړه دا هغه یو شل ځله ووایه مننه خوشحال شي قسم دی درد راله خوند راکوي رانه نښتې ستاسو ور کې ګوتې دغه شعرونه پوه شولې چې په ځمکه باندې کرښې ګوتو شماره سي په زولو په ځمکه باندې کرښې ګوتو شماره سي په زولو چې کړی مې اوس څومره انتظار هسې په زولو چې په ځمکه باندې کرښې ګوتو شماره سي په زولو چې کړی مې اوس څومره انتظار هسې په زولو اکثر به د اظهار په وخت کې شونډو له راتللو د یار په ښکلو زلفو کې یو تار هسې په زولو اکثر به د اظهار په وخت کې شونډو له راتللو د یار په ښکلو زلفو کې یو تار هسې په زولو ما به چې ټکور ورکړ نو لا بیا درد سې واکه درمان لاله ما به چې ټکور ورکړ نو لا بیا درد سې واکه ما په دې زړه کې یو پرهار هسې په زولو ما به چې ټکور ورکړ نو لا بیا درد سې واکه ما په دې زړګي کې یو پرهار هسې په زولو هماغه شان بدنیتي وران مخونه مو یو بل ته درمان لاله هماغه شان بدنیتي وران مخونه مو یو بل ته ترمنځ کولا شوی مو روزګار هسې په زولو هر ښکلي ته د زړه په کور کې ځای مې ورکولو ما ویلې چې دا ښه دی خو دا کار هسې په زولو هر ښکلي ته د زړه په کور کې ځای مې ورکولو ما ویلې چې دا ښه دی خو دا کار هسې په زولو زما په موجودګۍ به یې زما کړل صفتونه بیا وروسته به یې وې چې شاسوار هسې په زولو مننه ډېر ښه دی مننه خیر د زړو کې کوئی مو آیا خیر د څه مسله نه کوي ها داسې سورونه هم شته چې رما نه ویلي پوه شي خیر د څه مسله نه کوي دغه نور شعرونه پوه شولې دغه مخکې یو دوه شعرونه درمان لاله چې
نه پوهېږم څه حساب دی څه عذاب دی نه پوهېږم څه حساب دی څه عذاب دی زه یې مخ کې یو سیلاب دی څه عذاب دی نه پوهېږم څه حساب دی څه عذاب دی زه یې مخ کې یو سیلاب دی څه عذاب دی دی ریږېږي د له غمه زه ریږېږم درمان دی ریږېږي د له غمه زه ریږېږم ستا راکړی یو ګلاب دی څه عذاب دی دی ریږېږي د له غمه زه ریږېږم ستا راکړی یو ګلاب دی څه عذاب دی دغه شعرونه چې ستا یو تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي نورمان لالا تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي زما د زړه هر یو پر هر له د ټکور کار کوي ستا یو تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي زما د زړه هر یو پر هر له د ټکور کار کوي ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم اوبه که هر څومره خیرنې شي اور کار کوي مننه ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم اوبه که هر څومره خیرنې شي اور کار کوي زما د کام په انسانانو خدای رحم وکړه زما د کام په انسانانو خدای رحم وکړه زور یې اوبه یې ولګیا په شین زور کار کوي زما د کام په انسانانو خدای رحم وکړه زور یې اوبه یې ولګیا په شین زور کار کوي دا بعضې خلک نه دا به یې په سوچ مجبور کړي درمان لالا نه دا به یې په سوچ مجبور کړي شروع به یو کړي او منځ کې به دوی نور کار کوي دا بعضې خلک نه دا به دې په سوچ مجبور کړي شروع به یو کړي او منځ کې به دوی نور کار کوي دغه نور شعرونه پوه شولې بس بیا سره ختم پوه شولې چې چې داسې په لګتو مې در نه راوباسي چې داسې په لګتو مې در نه راوباسي نو خود به مې هزار زله او جګر نه راوباسي چې داسې په لګتو مې در نه راوباسي نو خود به مې هزار زله او جګر نه راوباسي ریباره دې ته زله مو وغه یار چې زله نه سخت دی غمي ګورې اکثر خلک ته غر نه راوباسي مننه ریباره دې ته زله مو وغه یار چې زله نه سخت دی انوره ریباره دې ته زله مو وغه یار چې زله نه سخت دی غمي ګورې اکثر خلک د غر نه راوباسي دې خلکو له اول به څه بدل کې ورکوي دا خلک به یې وروستو سمندر نه راوباسي مننه دې خلکو له اول به څه بدل کې ورکوي دا خلک به یې وروستو سمندر نه راوباسي که زه په دغه لار باندې ورځم نو زه مین یم نو دا راپسې ولې سر د ور نه راوباسي مننه که زه په دغه لار باندې ورځم نو زه مین یم نو دا راپسې ولې سر د ور نه راوباسي قرار خو خدای خبر دی که په ټوله شپه کې راشي قرار خو خدای خبر دی که په ټوله شپه کې راشي چې سلو کې مې یادونه پر هر نه راوباسي زموږ د پښتنو که داسې حال وي شاه سواره یو ورځ به وي چې ټول به خیبر نه راوباسي خوشحال شه شاه سواره هغه کوم شعر دی چې هر وخت ستا خولې ته راځي او ستا ډېر خوښ دی شعرونه ستا زه وایم چې انتخاب به م لږ ووایم پوه شولې زما ډېر خوښ شعرونه یي پوه شولې شاه سعود لالا ما ډېر زیات خوښ دی دغه شعرونه چې دومره لوګی و چې لمبه هم صفا نه ښکارېده بلا به خلک ماتول او بلا نه ښکارېده دا ستا اثر یې لوپټه څنګه اوچته کړله والله وجله مې خو ماته نه ښکارېده ټول بله درده بېقراره لیوني ګرځېدل درمان لالا ډېر خوږ شعر دی ټول بله درده بېقراره لیوني ګرځېدل مګر د زخم نتیجه به اچا نه ښکارېده حمایت شاه صابر لالا دغه څو شعرونه چې خالص ته محبت امن د پاره چېرته ځو راځه د نفرتونو د دې ښاره چېرته ځو پوه نه شوم خپل سوري ته مې ټولې ګیلې وکړې ما ویل که زه او ته دواړه په لاره چېرته ځو پوه نه شوم خپل سوري ته مې ټولې ګیلې وکړې ما ویل که زه او ته دواړه په لاره چېرته ځو ځواني تر منځه لاړه خو تا دا چېرته ونه وي راځه ناوخته کېږي که نه یاره چېرته ځو ډېر ښه دی شاه سواره ډېره مننه چې د دومره سخت ژوند او د وخت نه باوجود هم تاسو موږ له دغه وخت راکړو ستاسو څخه ډېره مننه کوو او انشاءالله موږ به بلې خپرونې له هم درپسې راځو چې ته به دغه کار خپل دوباره جاري کړي انشاءالله او دغه شعر له به د خپل فکر رنګونه بیا ورکوي انشاءالله نو ډېره مننه ستاسو څخه هم ډېره مننه چې تاسو موږ سره تر دې دمه پورې ناست شئ اجازت غواړو الله په امان